السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظو ناصر سا قدرت آغا په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا ورور خپل خور ته زکات ورکولی سي که یې نسي ورکولی، خو چې هغه خور واده وي. نه محترمه، و خور ته زکات ورکولی سي، ورور خور ته زکات ورکولی سي. چې خور فقیره وي نو دا ورور زکات ورته ورکولی سي، که واده هم نه وي محترمه ورکولی سي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. علیکم سلام. محمد اقبال په نامه یو ورور پوښتنه کوي. نو ده خو داسې پوښتنه کړې ده چې زه وایم د پوښتنه به نه تکراروم. محترمه وروره، چې ښځه کمې پیسې چې مثلا نکاح یې تړله، هغه پیسې مهر چې په نکاح کې وټاکل سو، هغه پیسې به ښځې ته ورکوي. نو زه بیا پروا نه کوي که ته هغه ته مثلا په 100 روپیو باندې بل شی هم راوړي، خو چې پوه یې کړي چې دا مثلا دا نفقه خو بې لغه په میړه باندې. اوس دی وایي چې مثلا که دا جوراب دې ورته راوړې دا هم په مهر کې ورحسابېږي. محترمه دا نفقه ده، دا کسوه دا بې لغه په تا باندې واجب ده. مهر بېله مسله ده وروره. الله دې رحم وکړي. ښځې بیچارهګانې بیخي له دې نه خبرې نه وي چې د مونږ مهر څنګه ده، څومره حق مو د هغه پلار لیو بس حمله پې باندې وکړي، چې بیخي خبر نه وي. الله پاک دې مونږ او تاسې په وطن کې ټولو ته علم نصیب کړي، خصوصا ښځو ته. هغوی بیچارهګانې له خپلو حقونو نه سختې محرومې دي. الله دې جوړ لره وروره. جورابو باندې مهر نه ادا کېږي، جوراب یې بې لغه په تا باندې دي، ځکه هغه د نفقې جز ده ورور. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د عزت الله په نامه پوښتنه کړې ده. دی وایي چې مثلا کله چې د سهار اذان وسو، د سنتو د سهار نه بغیر نور المنځونه دلته څنګه دي؟ دی وایي که فرضي لمونځ وسي مکروه نه ده. صحیح ده محترمه چې کوم عالم دا خبره کړې ده، صحیح ده وروره. ځکه د مونږ حنفي فقها وایي چې د سهار لمونځ د سهار اذان وسو، یعنی صبح صادق داخل سو، سهار چې را داخل سو، د فرضو او د سنتو په مابین کې علما وایي غیر له سنتو نه نور مونځ مکروه ده، خو نفلي لمونځونه مکروه دي محترمه. که چیرته قضایي لمونځ دغه وخت کې وسو هغه مکروه نه ده وروره. دغه مسئله د مونږ حنفي فقها ذکر کوي. علامه ابن النجیم بحر الرائق کې وی قید بالتنفل لأن قضاء الفائته بعد طلوع الفجر ليس بمکروه نه ده. یعنی ګوره قضایي لمونځونه پس له راختلو د فجر نه ده مکروه، هغه صرف نفلي لمونځونه مکروه دي. وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر أي ومنع عن التنفل بعد النفل مکروه دي محترمه. غیر له سنتونه یعنی سنت خو نپل دي، خو هغه سنت دي چې وکړل نپل بیا مکروه دي، اما که قضایي لمونځ دی په دې وخت کې راوګرځو مکروه نه ده وروره. دغه خبره علامه ابن النجیم هم کړې ده. علامه ابن العابدین شامی رحمه الله رد المحتار کې علت هم ویلی د حدیث کې خو راځي لا صلاة بعد الفجر، نست المونځ پس له فجر نه حتی تطلع الشمس. نو دی وی چې فرض و نفلو ته خو دواړه ور شامله کیږي. نو بیا دی جواب کوي چې باید دغه وخت ټول په فرضو باندې ونیول سي، نفل پکې ونه سي. نو که قضایي مونځ را وګرځوي نو خو هغه هم فرض سو، دا وخت په فرضو باندې ونیول سو. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. چې کوم عالم درته خبره کړې هغه صحیح ده. یعنی چې کله لمونځ سحر اذان وسو، سنت دی وکړل غیر له سنتو نه نور لمونځونه چې نفلي لمونځونه دي په دې وخت کې مکروه دي، اما قضایي لمونځ په دې وخت کې مکروه نه ده وروره.